که دوه دانې ګیټې د چکې ډایسونه په یو وخت کې وغورځول شي مکمل سیټ د یادې تجربې د عناصرو ولیکئ سمپل سپیس یعنې ولیکئ او احتمال د دې پیدا کړئ چې اول کوم نمبرونه چې په لاس درځي مجموعه دې تر اته غټ وي دوهم د دواړو د ضرب حاصل دی 12 وي دریم د دواړو نمبرو مجموعه دې د لاس څخه غټ وي صحیح دی اوس اول د واره موږ تاسو د دې سوال د حلولو لپاره د دې سمپل سپیس اول نوشته کوو صحیح دی سمپل سپیس چې نوشته کوو اس دا مساوي کیږي په دا د چکې ګټې دي وای کچیر دوه دانې دغه ګټې ولرو او دواړه وغورځوو اول د واره د دې سمپل سپیس سره کوم راځي دا مساوي کیږي امکان لري چې مثلا یو د دواړو د راسي د اول ګټ دا هم یو راسي د دوهم ګټ دا هم یو راسي صحیح دی ورپسې د هم دوه یعنی د دې مجموعه دوه کیږي صحیح دی ورپسې درې په نظر کې نیسئ دا هم درې امکان لري چې د یو د یو راسي د بل د دوه راسي امکان لري چې د یو د دوه راسي د بل د یو راسي چې د دې مجموعه درې کیږي صحیح دی ورپسې څلور لیکئ د هم څلور اوس امکان لري چې د یو د یو راسي د بل د درې راسي امکان لري چې د یو د درې راسي د بل د یو راسي امکان لري چې د دواړو د دوه راسي صحیح دی د دې مجموعه څلور شوه دا تقریبا یو څه اسانه لار ده ورپسې مثلا 15 امکان لري چې د یو د یو راسي د بل د څلور راسي او د هم څلور امکان لري چې د یو د څلور راسي د بل د یو راسي امکان لري چې د یو د دوه راسي د بل د درې راسي امکان لري چې د یو د درې راسي د بل د دوه راسي صحیح دی ورپسې مثلا شپږ دغه په ترتیب سره اوس په نوشته کولای شي نوشته کیده اوس دغه طریقه چې ده دغه اول د واره کچیر دوه مجموعه سي هغه چې دواړه یو راسي بیا چې درې مجموعه سي هغه چې یو دوه راسي او دوه یو راسي ورپسې چې څلور مجموعه راسي یو درې یو او دوه ورپسې چې پنځه مجموعه راسي یو څلور یو دوه درې دوه په دا دوه د نو ګټو کې بل داسې عادت شته چې د هغو مجموعه پنځه راسي د دغه عادت څخه بغیر نشته ورپسې چې شپږ راسي دوه او څلور شپږ کېږي څلور دوه شپږ کېږي یو پنځه او یو درې صحیح دی ورپسې چې اووه راسي درې او څلور درې دوه او پنځه او دوه یو شپږ یو دا مجموعه اووه کېږي ورپسې چې اته کېږي څلور شپږ او دوه او شپږ درې او پنځه او درې ورپسې چې نه مجموعه کېږي درې او شپږ او درې پنځه او څلور پنځه او چې لاسې مجموعه کېږي شپږ او څلور پنځه او پنځه صحیح دی ورپسې چې یولسې مجموعه کېږي پنځه او شپږ او پنځه او دولس راځي شپږ یوازې داسې عادت شته صحیح دی دا مو سمپل سپیس شو اوس د سوال چې دی سوال اوله برخه وای احتمال د دې پیدا کړی کوم نمبرونه چې په لاس درځي مجموعه دې تر اته غټه وي مجموعه دې تر اته غټه وي دا معنی چې دغه سمپل سپیس څخه موږ تاسو یو ایونت داسې پیدا کوو چې د هغو مجموعه دې تر اته غټه وي مثلا هغه ایونت ته زه وایم چې د دې ایونت نوم ای دی داسې عدد چې مجموعه تر اته غټه وي په دې عددو کې درې و شپږ مجموعه تر اته غټه ده شپږ درې مجموعه تر اته غټه ده ورپسې څلور پنځه مجموعه تر اته غټه ده پنځه څلور مجموعه تر اته غټه ده ورپسې څلور شپږ مجموعه تر اته غټه ده شپږ څلور مجموعه تر اته غټه ده پنځه مجموعه تر اته غټه ده ورپسې پنځه شپږ مجموعه تر اته غټه ده شپږ پنځه مجموعه تر اته غټه ده ورپسې شپږ مجموعه تر اته غټه ده بل داسې حد شته وګورئ داسې نه چې بیا پکې پیدا شي نو موږ تاسې احتمال د دې پیدا کوو چې مجموعه تر اته غټه وي داسې نمبر دې راته راسي چې د هغه مجموعه تر اته غټه وي نو دا یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته نه لس
ټوټل لس دانې داسې عناصر په کښې کې دي په ای کې چې د هغو مجموعه دې تر 8 غټه وي. ټوټل سمپل سپیس څو حدود لري؟ ټوټل 14 حد لري. اوه نو پی اف ای دا مساوي کېږي په دا خو 10 دانې وه، 10 تقسیم پر 14 باندې دا مساوي کېږي په څو؟ 0.28 باندې 0.28 یا 28% امکان د دې سته چې دغه نمبرونه چې دوه په لاس راکړي هغه د مجموعه تر 8 غټه وي. دا اول سوال. ورپسې دوام سوال. دوام سوال یې وایي د دواړو د ضرب حاصل دي 12 وي. د داسې نمبرو امکانات پیدا کړي چې د ضرب حاصل یې مساوي په 12 باندې وي. تاسې دې ته به موږ تاسې یو بل نوم ورکړو د بي په نامه باندې به دا سیټ وښیو. مثلا بي مساوي کېږي په چې د ضرب حاصل یې 12 وي. 3 ضرب 4 اوه 12 کېږي. ورپسې 4 او 3 د ضرب حاصل یې 12 کېږي. ورپسې 2 او 6 12 کېږي. 6 او 2 12 کېږي. بل داسې حد به نه وي چې ضرب یې 12 کېږي. اوه نو ټوټل دا مساوي په 4 سپده په 4 سپده. نو پی اف بی دا مساوي کېږي په څو؟ 4. دا هم 4 پر 14 باندې دا مساوي کېږي په 0.11% امکان د دې سته چې دغه عدد چې په لاس باندې راځي د هغو ضرب دی تر 12 سره مساوي وي. صحیح دی؟ دریم سوال یې وایي د دواړو نمبرو مجموعه دې د 10 څخه غټ وي. د دواړو نمبرو مجموعه دې د 10 څخه غټ وي. دا به تاسو فکر کوم خپله پیدا کولی شئ. نو دا یو سوال پکښې کې دا به هم تاسو پیدا کړئ. صحیح؟